د الله تعالی ډېر شکر ادا کوو چې افغانستان اوس مهال داسې یو هیواد دی چې د خپلو صادراتو او وارداتو لپاره بېلابېلو لارو او دهلیزونو ته لاسرسی لري. ټوله تکیه مو یوازې په یو ځانګړي هیواد نه ده او د سیمې ګاونډیو هیوادونو سره مو د تیر په پرتله سوداګریز مناسبات او اړیکې په مراتبو پیاوړي شوي دي. د لارو دا تنوع موږ په عملي توګه له اقتصادي او سیاسي فشارونو ژغوري. د لارو د تنوع او مناسبو پالیسیو په وسیله الله تعالی له هغه حالته ایستلي یو چې د یو مسیر له بندېدو سره به مو په هیواد کې د موادو قیمتونه پورته شول او پر ولس به یې فشار راوسته. د افغانستان اسلامي امارت په مسلسله توګه هڅه کوي چې د سیمهییز او نړیوال اتصال لپاره نوې بدیلې لارې هم رامنځته کړي او شته بدیلې لارې له زیربنایي او تخنیکي اړخه معیاري او باظرفیته کړي. له بل لوري د افغانستان اسلامي امارت تل د ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصاد محوره سیاست په چوکاټ کې سالمې سوداګریزې اړیکې پاللې دي او تل به یې پالي. خو که نور هیوادونه زموږ له معقول سیاست ناوړه استفاده کوي بیا موږ هم مجبور